بسم الله الرحمن الرحیم. آیا ته پوهیږې چې شهیدان د الله په نیز مړه نه دي؟ د سورة البقره د دې آیات په زړه لړزونکي پیغام ځان خبر کړئ او ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د سورة البقره 145 آیات: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ژباړه: او هغو کسانو ته چې د الله په لار کې وژل شوي مړه مه وایاست، بلکې هغوی ژوندي دي خو تاسو پرې نه پوهیږئ. د دې آیات شأن نزول هغه دا و: دا آیات د هغو مؤمنانو په اړه نازل شو چې د الله تعالی په لار کې خپل ژوند قربان کړ. ځینو خلکو به د هغوی د شهادت له امله هغوی ته مړه ویل. الله تعالی مؤمنانو ته څرګنده کړه چې د الله په لار کې وژل شوي کسان د نورو مړو په څیر نه دي. هغوی د الله په نیز ځانګړی ژوند لري، که څه هم موږ د هغه ژوند حقیقت په خپلو عادي حواسو نشو درک کولی. د دې آیات تفسیر: الله تعالی مسلمانانو ته وایي چې د الله په لار کې شهید شوي کسان په عادي معنا مړه مه ګڼئ. د دوی مقام د الله تعالی په نیز ډېر لوی دی. موږ د هغوی هغه ځانګړی ژوند نشو لیدلی او نه یې بشپړ حقیقت درک کولی شو، ځکه الله تعالی فرمایي ولکن لا تشعرون، یعنې خو تاسو پرې نه پوهیږئ. دا آیات موږ ته راښیي چې د انسان پوهه محدوده ده. هر څه چې سترګې یې نه ویني لازمه نه ده چې وجود ونه لري. د دې آیات مهمې فایدې: د الله په لار کې د قربانۍ مقام ډېر لوړ دی. شهیدانو ته الله تعالی ځانګړی عزت ورکړی دی. مؤمن باید د الله په وعدو یقین ولري. د انسان علم محدود دی، د غیب ټول حقیقت یوازې الله تعالی ته معلوم دی. دا آیات د مؤمن زړه ته د صبر او امید قوت ورکوي. د الله لپاره قرباني هیڅکله بې ارزښته نه پاتې کیږي. ګرانه وروره او خورې، د دنیا ژوند لنډ دی. هر انسان به یوه ورځ له دې دنیا څخه خامخا ځي، و هغه څوک بریالي دي چې خپل ژوند د الله د رضا لپاره تیر کړي. کله چې د الله په لار کې ستونزې، غمونه او قرباني درته مخې ته راشي، مه ناهیلي کېږئ. الله تعالی ستا هره قرباني ویني او هیڅ نیک عمل نه ضایع کوي. کیدای شي خلک ستا قرباني ونه ویني، خو الله تعالی یې ویني. کیدای شي خلک ستا اوښکې ونه ویني، خو الله تعالی یې پیژني. نو د الله لپاره صبر وکړه او پر هغه باور ولره.